خار د مدینې زکه ډېر ښکلی ده دا د محمد عربي کلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. همدارنګه زمونږ بل اوریدونکي محمد رحیم د خوست له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زه یوه ګرده نه لرم او دا بله ګرده مې کله کله درد کوي، نو په روژه کې زه څه وکړم؟ د اسلام مقدس دین بې له کومې وجهې چاته تکلیف نه ورکوي، نو شرعا د مرض د شدت او یا د مرض د ویرې له وجې د روژې نه نیول او حتی د روژې ماتول چې روژه یې نیولې وي دا جایز دي، خو په دې شرط چې کوم ماهر او مسلمان طبیب ورته ویلی وي یا خپله په دې باندې پوهیږي که زه روژه ونیسم ماته تکلیف پیدا کیږي او کم درد او تکلیف چې لرم دا زیاتیږي. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله په رد المحتار کې په لومړني جلد کې 153 صفحه کې کتاب الصوم کې لیکي او مریض خاف زیادة مرضه وصحیح خاف المرض المراد بالخوف غلبة الظن. یو مریض ویریږي که زه روژه ونیسم مرض مې زیاتیږي، روژه دې نه نیسي. یا یو صحیح سړی دی لکه ستا یوه ګرده نشته دی، اوس جوړ یې، خو غالب ګمان دی دا دی که روژه ونیسم ماته سخت تکلیف پیدا کیږي، د روژې خوراک درته جایز دی. که دې بیا دا مرض دوامداره و فدیه ورکوه، او که دې مرض دوامداره نه و امید دی د جوړېدلو و نو کمې روژې دی چې خوړلې دي بیا د هغو قضایي راوړه. لکه څنګه چې ابن عابدین شامی بیا هم په رد المحتار کې په دویم جلد کې په 420 صفحه کې کتاب الصوم کې فصل فی العوارض المبیحه لعدم الصوم په دې کې لیکي المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. دا محمد عربي کلی ده زکه توحید یار جلیل ستایلی ده دا د محمد عربي کلی ده خار د مدینې زکه ډېر